لر او بر یو افغان دی، لر او بر یو افغان دی. دا خبره بیا دوهراو کوي، لر او بر یو افغان. لر او بر یو افغان دا زمونږ نارم دا زمونږ په کاروم دی. لر او بر یو افغان نه ما اوسه پورې ملي اردو یاده کړې ده چې هلته کوم د هغې سرکاري کوم لکه پاکستان کې چې کوم آرمي ده ما نه دی یاده کړې، ما د هغې حکومت نه دی یاد کړې. دغه د تاسو یو بیان کړی ډېر زیات مشهور شوی و، په هغې کې تاسو ویلي چې پبجي کوم انداز تاسو وی چې ته په پلستان کې پروت یې او ته لګیا یې او شوټ او دا اوله هغه کې تاسو ویلي که دونه نه راځي چې افغانستان ته دې ولېږم. زموږ د افغانستان ډېر ملګري په دې باندې خفه شوي وو او ډېر زیات ګیله دي انتهایي، بلکې د هغوی هغه کومه ګیله چې ده نو هغه نفرت حد ته رسېږي. حاجي ما تقریبا اکثر مختلف بهر ملکونه چې څومره افغان مهاجرینو ورونه رابطه کړې ده ما هغې ته دا ویلي دي چې ما د پبجي نه د خلکو نفرت پیدا کو او د پبجي والا ته ما دا ویلي چې ته په گیم کې لګیای او ډزې کې او شوټ کول کې او تا په گیم کې ځان نه مجاهد جوړ کړي. مې ډېر د جهاد شوق دی، راشه چې کشمیر او افغانستان ته دې بوزم. افغانستان چې ما یاد کړي نه مې د افغانستان حکومت یاد کړي نه مې د افغانستان عوام یاد کړي. زما په افغانستان کې دلته زما د بناتو مدرسه ده، زما 22 شاخونه ده په افغانستان کې د بناتو مدرسې دي. پاکستان کې د 300 نه زیاتې مدرسې دي د بناتو، زه د هغې سرپرستی کوم، زه د هغې نگراني کوم. هلته مدرسې د افغانستان حیا ته زه خپله حیا وایم، د افغانستان عزت ته زه خپل عزت وایم، د افغانستان ناموس ته زه خپل ناموس وایم. ما کې ویل چې راشه افغانستان ته دې بوزم نو هلته ما یاد کړي امریکا ده چې زه ته افغانستان ته جهاد. اوس چې زه وایم چې اوس دا اوس چې کوم حالات جوړي فلسطین کې مسلمانان سره ظلم کیږي او زه اوس دا ویم د دې حالات حاضر مطابق ډېر د جهاد شوق دی راشه چې فلسطین ته دې بوزم. نه په هغې کې زه دا جهاد د فلسطین مسلمانانو سره کول غواړم او که اسرائیلو سره کول غواړم. دومره تاسو کې ایجوکیشن نشته، دومره لیاقت نشته او کوالیفیکیشن نشته چې هغه خبرې له یو غلط رنګ ورکړي او د هغې یو سپکاوی وکړي. کشمیر کې نو د کشمیر مسلمانان مظلومه دي، مسلمان سره خلک جهاد نه کوي. افغانستان مسلمانان دي، افغانستان مسلمانان سره جهاد نه کیږي، جهاد کافر سره کیږي. ما په افغانستان کې امریکا یاد کړي چې هغې سره جهاد وکړي او په کشمیر کې مې انډیا والا بت پرست هندوان یاد کړي. نو دې وجې نه د دې وضاحتي ما کړي دی، ستاسو له ما وضاحتي کلیپ درک. اگر چې خلکو ډېر بد رد ویلي کنځل هم پکې خلکو کړي خو نه ما چاته د کنځلو جواب ورکړي. زما باره کې ډېرو مولیانو پوسټونه کړي چې دې کې دی او هغې کې نه دی، لیکن ما الحمدلله اوسه پورې نه چېرته لایو راغلی ما نه مې چېرته خلاف پوسټ کړي. ولې چې یو پوسټ کولی زم پوسټ کولی شم، چې یو کس کنځل کولی شي زم کنځل کولی شم، او که بل سره خوله ده نو مفتي سردار له هم الله تعالی ښه کړنګېدلې خوله ورکړې ده. خو ما خوله د ختم نبوت د تحفظ دپاره استعمال کړې ده، ما خوله د علماء دیوبند د تحفظ دپاره استعمال کړې، ما خپله خوله قرآن حدیث او پبجي کې ما د نوجوانانو د سټوډنټانو اصلاح کړې ده. ما د کالج دفاع کړې، ما د یونیورسټۍ دفاع کړې، ما د سکول دفاع کړې، ما مدرسه نه ده یاده کړې. مدرسه، مسجد، خانقاه او د تبلیغ مرکز د دې نسبت الله تعالی سره دی او د چا پلارو مسجد مدرسه نشي بندولی. ما په دغه لږ وخت کې وګورئ ما د ایجوکیشن دفاع کړي، ما د تعلیم دفاع کړي او د هغې پس منظر بیکګراونډ وګوره چې مفتي سردار دا خبره کوي نو کوم انداز کې کوي او دې کې مقصود څه دی سیاق او سباق ته وګوره. هغې د وجې نه چې توجه د پاکستان کې کم ځایونه کې بېدینه کېږي، پاکستان کې بېدینه کېږي خو امریکا ته داسې تحفظ نه دی میلاو څنګه چې هلته کې تحفظ میلاو دی انډیا ته دی. لہذا دا خبره غلطه ده او ان قریب انشاءالله العزیز روس راغلی افغانستان ته لر او بر یو افغان دی، که د لر دی او که د بر دی. موږ ټول پښتانه یو عقیدې او نظریې والا یو. موږ الحمدلله دا خبره بیا دوهراو کوي لر او بر یو افغان. دا خبره د مولیانو د خولې نه ډېره خلک په دې خلکو باندې ځکه دا خلک هم د دې نارې قایل دي او بل چې دا ناره په دې خلکو الحمدلله لر او بر یو افغان دا زموږ نارم دا زمونږ په کاروم دی لر او بر یو افغان. زما مدرسو ته راشه الحمدلله زما په پاکستان کې د افغانستان په سکول کالج یونیورسټۍ کې د افغانستان سټوډنټان شته. الحمدلله افغانستان ته موږ ډاکټران ورکړي دي، زه په فخر سره وایم. زما یونیورسټۍ دی پېښور کې، زموږ د پاکستان یونیورسټۍ دي، موږ ډاکټران ورکړي، موږ انجینران ورکړي، موږ ساینسدانان ورکړي هلته په غټو پوسټونو باندې. او د افغانستان د حکومت ډېر په کار راځي. بهرحال کو تیزی کړي د چا پوره خبره اورېدلې نه ده او افغان لر او بر یو افغان دی. موږ افغان نه دی یاد کړي نه ما اوسه پورې ملي اردو یاده کړې ده چې هلته کوم د هغې سرکاري کوم لکه پاکستان کې چې کوم آرمي ده ما نه دی یاده کړې، ما د هغې حکومت نه دی یاد کړي. ما وې راشه
چې جهاد شوق دی چې افغانستان ته دی بوزم امریکایانو سره دی جنگوم امریکایانو سره جهاد موږ مخکې امریکای سره کړی او اوس به امریکای سره کوو او دا اوس چې کوم حالات شروع دي یو میسج دا در کوم دا ځان له جدا کړي